السلام علیکم ګران ملګر زمونږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د قطر بین الافغاني غونډه د پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته رسېدلې ده. تېره شپه ناوخته د قطر له بین الافغاني غونډې یو پریکړه لیک خپور شو چې په هغه کې د طالبانو او افغان کډوونکو ترمنځ پر ځینو مواردو تفاهم شوی دی. دواړو لورو ټینګار کړی چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي، تاوتریخوالی به کمیږي او د سولې لپاره به لا ډېرې هڅې کیږي. په دې پریکړه لیک کې همداراز د اسلامي نظام پر جوړولو، د عامه المنفعه تاسیساتو پر ساتلو، د مکتبونو، مدرسو، کلینیکونو او نورو اړوندو ادارو حریم ته په درناوي هم ټینګار شوی دی. دواړو لورو ویلي چې بین الافغاني مذاکرات د افغان 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لار ده. نو پکار ده چې د سولې روانې خبرې ادامه پیدا کړي. دوی له ملګرو ملتونو امنیتي شورا، د سیمې له هیوادونو او نورو ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې د افغانستان فرهنګ او کلتور ته درناوی وکړي او د دغه پریکړه لیک موارد عملي کړي. ګران ملګرو، که تاسو دغه ویډیو خوښ شي نو خپل نظرونه سره شریک کړئ او زموږ ویډیو شیر کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ښه وختونه.